عزتمندو نن سبا سوالګري ډېر زیات شوي دي. په هر ځای کې به تاته سوالګري ملاوي، سوال وکړي، پیسې غواړي. په بازارونو کې حتی تر دې پورې چې په جوماتونو کې نن سبا اواز لګي او سوال کوي د پیسو لپاره. قسمه قسم بهانې خلکو ته بیانوي او سوال کوي. نو دې باره کې حضرت شیخ صاحب خبره کړې ده، ما چې تاسو سره هم شریکه کړم او تاسو خپلو مسلمانانو سره هم شریکه کړئ. سوالګرو ته پیسې ورکول خصوصا ماشومانو ته څنګه دي ناجائز. تېره جمعه موږ دا مسله ویلې وه. علامه شامي صاحب رحمه الله وایي ويحرم له السؤال ويأسم بإعطائه. څوک چې سوال کوي او د هغه سره د یوې ورځې ګزاره وي، د یوې ورځې ګزاره ورسره وي، او ګزاره هم داسې نه ده ضروري چې خامخا به په جیب کې وي، یا حقیقتا د یوې ورځې ګزاره ورسره وي، او یا ځوان وي، دا طاقت لري چې مزدوري وکړي د یوې ورځې ډوډۍ پیدا. د هغه دپاره سوال حرام دی، او څوک چې ورکوي د هغه دپاره ورکړه دا ګناه ده. او بذل المجهود د ابي داود شریف پر شرح د هغه کې علامه خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحمه الله د حرام لفظ کړی دی. ويحرم له السؤال ويحرم الاعطاء له، ودې ته ورکړه ناروا ده، ځکه دا پر ګناه باندې تعاون دی. سوال کول حرام دی، دی چې دا حرام کوي ته کومک ورسره کوې. تېره جمعه ما دا وویله چې داسې چاته پیسې مه ورکوئ، که د خیرات زړه غوښتی په خپل کلي کې یو فقیر و ناداره مسکین لري هغه ته یې ورکړه. عزتمنو، تاسو د شیخ صاحب محترم دا خبرې واورېدلې. موږ ته پکار ده چې اول دغه شانتې فصله صدقه ورکوونه، زکات ورکوونه، چې دا کم سوال کوي په مسجد کې. بعضې کس وایي چې بس زه زکات ورکوم، راشه دا محتاج دی، سوال یې وکړو دله ورکړه. نه عزتمندو، اول ورکومه، ځکه شیخ صاحب وفرمایل دا حرام دي. که ورکوې نو اول د هغه تحقیق وکړه، د حال تحقیق وکړه. ځکه بعضې نن سبا خلک وایي په هسپتال کې او په پلانکي ځای کې ماته مریض پروت دی، نو دا کاروبار جوړ شوی دی، یو بزنس شروع شوی دی. ښه جټ ښه ځوان به کاروبار به کولی شي او بس سوال به کوي. بس ده ته پته ده چې راشه اواز ولګوه، بس خلک درته ښه په مزېدار اسپکي لاندې ناست اوسه او خلک درته پیسې درلله کوي، بس اخله. نه عزتمندو، چې صدقه ورکوې اول تحقیق وکړه د یو کس حقداره دی او که نه دی. که بیا درته نشي کولی تحقیق، نو بیا د صدقه زړه کول غواړي چې زه چا سره مرسته وکړم، نو خپلو خپلوانو کې نظر واچوه. نږدې رشته دارانو ګوره، بیا لرې رشته دارانو ګوره. که هغه کې نه وي نو بیا ګاونډ کې نظر واچوه، په ګاونډ کې وګرځه، نو خامخا به تا ته محتاجه میلاویږي، حقداره میلاویږي. نو بیا هغه سره مرسته وکړه چې تا ته پته ده چې دا یقیني محتاج ده. ګاونډي به ورته یقیني پته وي، خپلو خپلوانو به ورته یقیني پته وي. نو دغه شانتې سوالګرو له پیسې ورنکړه، ګناه ده، ګناه حرام دی. څنګه شیخ صاحب وفرمایل چې سوال کولو والا حرام کار کوي، او تا به حرامو کې هغه سره مرسته وکړه، نو ته هم پرې ګناهګار شو.